سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 نړیوالې شلاوریزه دویمه لوبه ترسره شوله چې په دغه لوبه کې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پرلهپسې دویمې ماتې سره مخ شوه. افغان لوبډله په لومړۍ شلاوریزه لوبه کې هم د سریلانکا لوبډلې څخه په 4 منډو ماتې خوړلې وه، خو په نن لوبه کې په 2 منډو په توپیر ستره ماتې وخوړله. په دغه لوبه کې د سریلانکا لوبډلې یو ځل بیا ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. هغه توپوهنه وکړه، ډګر ساتنه وکړه، توپ اچونه وه. په دواړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه وکړه. د افغان لوبډله یې دې ته پرېنښودل چې د سریلانکا پر وړاندې یا ډېرې منډې جوړ کړي یا د ډېرې ویکټې واخلي، مکمله ناکامه شوله. د نن لوبې ټاس افغان لوبډلمشر ابراهیم ځدران وګټي چې پخپله یو ځل بیا د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د سریلانکا لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 20 اورونو کې 108 منډې جوړې کړلې. د 108 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه پیل کړله چې په 10 منډو کې خپل 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي وه. داسې حضرت الله زازی، ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربز، یعنې ټول توپوهونکي مکمله ناکامه شوله. دا د ځوانانو ازار وواله چې ځوانانو ته چانس نه ورکوي، دوی بار بار لوبېږي. دویم د سریلانکا پر وړاندې مکمله ناکامه شوه. تاسو وګورئ چې د سریلانکا په وړاندې په ټسټ لوبه کې هم ناکامه شوه، په ورځنیو لوبو کې هم ناکامه شوه، دا په شلاوریزو لوبو کې هم د سترې ماتو سره مخ شوه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې ټولې لوبې وبایللې، هغه که ټسټ وي، که ورځنۍ وي، که شلاوریزه وي، په ټولو کې سترې ماتې وخوړلې. افغانستان کرکټ ملي لوبډله باید د آیرلینډ په خلاف باندې دغسې لوبډله انتخاب نه کړي، ځوانانو ته چانس ورکړي، هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې حق یې په لوبډله کې جوړېږي. که د آیرلینډ په خلاف باندې دغسې لوبډله انتخاب کړي، نو د آیرلینډ څخه به هم سترې ماتې وخوري. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.